یو وخت په یوه ښار کې یو قالین پلورونکی اوسېده چې له خپلو دوو زامنو سره یې ژوند کاوه. د پلار له وفات وروسته لالچي قاسم خپل ساده او بې غرضه ورور علي بابا یوازې پرېښود او ټول کاروبار یې په خپل لاس کې واخیست. قاسم له یوې شتمنې ښځې سره واده وکړ، خو علي بابا خپلې مېرمنې او ماشومانو د روزۍ لپاره لرګي پرې کول او پلورل به یې. یوه ورځ علي بابا په ځنګل کې لرګي پرې کولو چې ناڅاپه یې د آسونو غږ واورېد. هغه ووېرېد او د یوې ونې تر شا پټ شو. هلته یې ولیدل چې 40 سړي چې بوجۍ یې پر آسونو بار کړي دي راغلل او د یوه غر تر څنګ ودرېدل. هغوی پر ملا تورې وتړلې وې. علي بابا په زړه کې وویل دا خو حتما غله دي، خو دلته په ځنګل کې څه کوي؟ یو غل چې د هغوی مشر ښکارېده راووت او د یوې لویې ډبرې مخ ته ودرېد او ویې ویل خلاصه شه سیم سیم. علي بابا باور ونه شو کولی. هغه ډبره د یوه غار د ننوتلو دروازه وه. ټول غله غار ته ننوتل او دروازه بنده شوه. علي بابا ډېر ووېرېد خو په خپل ځای ولاړ پاتې شو. لږ وروسته دروازه بیرته خلاصه شوه او ټول غله تش لاس راووتل. هغوی خپلې بوجۍ دننه پرېښې وې او پر آسونو سپاره شول لاړل. علي بابا وویل دا حتما د هغوی د خزانو پټ ځای دی. علي بابا ځان ونه شو ساتلی، د غار مخې ته ودرېد او ویې ویل خلاصه شه سیم سیم. دروازه خلاصه شوه. هغه غار ته ننوت. هلته یې ډېر زیات سره زر، سپین زر، قیمتي لوښي، الماس او جوهرات او داسې شیان وو چې علي بابا هېڅکله نه و لیدلي. هغه خپلې سترګې وموښلې چې هر څه هماغسې پر مځکه وو. هغه وویل یوازې لږ سکې به واخلم، غله په راپوه نه شي. علي بابا یوه بوجۍ له سرو زرو ډکه کړه او کور ته ستون شو. هغه خپلې مېرمنې ته وویل ګوره څه مې راوړې. هغه د سرو زرو ډکه بوجۍ تشه کړه. دومره ډېر سره زر یې ولیدل، حیرانه شوه. هغې وویل دا سکې دې غلا کړي دي. علي بابا وویل دا اوږده کیسه ده، ما غلا کړي نه دي، دا له پخوا غلا شوي وې. هغې وویل راځه لومړی یې وشمېرو. علي بابا وویل موږ یې نه شو شمېرلی، د ورور د کوره مې تله راوړه. علي بابا مېرمن ژر د علي بابا ورور قاسم کره ولاړه او د تلې غوښتنه یې وکړه. قاسم ښځه ډېره هوښیاره وه. هغې په زړه کې وویل علي بابا دومره غلان نه لري چې تول یې کړي. نو هغې پر تلې باندې موم ولګاوه او ور یې کړه. کله چې د علي بابا ښځې سره زر وتلل، ځینې سکې په تلې پورې ونښلېدې. هغې ډېرې سکې ولیدې او خوشحاله شوه. هغې وویل موږ شتمن شوي یو. علي بابا وویل تعجیلي مه کوه، خلک به شک وکړي او دا راز باید پټ وساتو. بله ورځ د قاسم ښځې پر تله سکې ولیدې او په راز پوهه شوه. هغې سمدستي قاسم ته وویل ستا ورور ډېر سره زر لري، باید معلومه کړو چې دا یې له کومه کړي دي. قاسم د کینې له وجې ټوله شپه ویده نه شو. سهار وختي علي بابا کور ته ولاړ. ویې ویل ورور علي که څه ته اړتیا لرې راته ووایه. علي بابا وویل وروره زه اوس شتمن یم. قاسم وویل دا شتمني دې له کومه کړې؟ علي بابا نور ځان ونه شو ساتلی او ټول راز یې ورته وویل. د غلو د غار د خلاصولو له طریقه خلاصه شه سیم سیم.
قاسم وویل زه به سبا حتما ولاړ شم. قاسم د غار پر لور روان شو. هغه غار ته ورسېد او وویل خلاصه شه سم. دروازه خلاصه شوه او قاسم ننوت. هغه ډېر سره زر او جوهرات بوجۍ ته واچول، خو کله چې د وتلو وخت شو هغه جادويي خبرې هېرې کړې. هغه وویل خلاصه شه غنم، خلاصه شه، دروازې خلاصه شه، خو هېڅ ونه شول. قاسم دننه بند پاتې شو. لږ وروسته د آسونو غږ واورېدل شو. 40 غله بېرته راغلل. دروازه خلاصه شوه. هغوی قاسم ولید. مشر پرته له پوښتنې هغه په خنجر وواژه او مړی یې هلته پرېښود. د قاسم ښځې علي بابا ته وویل قاسم ورک دی. علي بابا وویل هغه حتما غار ته تللی. هغه غار ته ولاړ او د قاسم مړی یې ولید. هغه مړی راواخیست او د کور طرف ته را روان شو. کور ته یې راوړی. د قاسم نوکرې مرګیانه هر څه واورېدل. هغې وویل موږ باید د هغه مرګ علت پټ کړو. هغې درمل واخیستل او د قاسم مرګ یې پټ کړ. د ناروغۍ پلمه یې وکړه. بله ورځ یې اعلان وکړ چې هغه وفات شوی دی. خو څو ورځې وروسته د قاسم ښځه هم د غم له امله مړه شوه. مرګیانه وویل اوس زه د چا خدمت وکړم؟ علي بابا پوه شو چې دا هوښیاره نجلۍ ده، نو هغه یې خپل کور ته راوستله. غله بیرته راغلله. مشر وویل یو کس زموږ په راز پوه شوی دی، باید هغه پیدا کړو. غله کلي ته ولاړل. یو غل د ډاکټر کور ته ولاړ. ډاکټر ته یې وویل دلته خو به څوک نه یې مړ سوی. ډاکټر وویل قاسم مړ شوی دی. غله د علي بابا پر کور شکمن شو. هغه شپه کې دروازې باندې نښه ولګوله، خو مرګیانه دا ولیده او پر ټولو کورونو یې نښې ووهلې. هغوی راغلل، پر ټولو کورونو نښې وې، نو هغوی مایوسه شول او بیرته ولاړل. مشر وویل سبا به زه خپله ولاړ شم. مشر په خپله راغلی او د نورو په پرتله یې ډېر هوښیار کار وکړ. هغه پر کور نښه ونه لګوله، بلکې ډېر په غور یې کور وکوت او په یاد یې وساته چې هېڅکله ترېنه هېر نه شي. هغه خره او د 40 ډرمونو غوښتنه وکړه. یو ډرم کې یې تیل واچول او په نورو ډرمونو کې یې غله پټ کړل. مشر د تیلو د سوداګر بانه وکړه او د علي بابا کور ته ولاړ او د هغه ور یې وټکولو. له علي بابا راووت له چا سره مو کار دی؟ مشر وویل زه تیلو پلورونکی یم، ناوخته د شپه ده، ماته د شپې لپاره ځای راکوي. علي بابا وویل دا خو ډېره ښه ده، دننه راشه ارام وکړه. مرګیانه وویل خو مخکې باید ډرمونه راوښیه. او د غلو مشر وویل او ولې نه، ضرور ته خو ښکلې نجلۍ یې، باید د خپلې ساتنې خیال هم وساتې. مرګیانه په نیکمرغۍ سره هغه ډرم خلاص کړ چې یوازې تیل و پکې. د مشر زړه ډاډه شو او وروسته ټول کور ته ننوتل. مرګیانه د شپې ډېر خوندور خواړه تیار کړل. کله چې یې خواړه کېښودل، هغې د سوداګر په ګوته کې ګوتمۍ ولیده. هغې اټکل وکړ چې دا هماغه ګوتمۍ ده چې علي بابا له خزانې راوړې وه. هغې بیا شک پیدا شو. هغه ورو ورو د ډرمونو خواته ولاړه او په نرم یې غږ وکړ. غله جواب ورکړ مشر آیا موږ راووځو؟ مرګیانه ته ټول راز معلوم شو. هغې ټول ډرمونه وکتل او په هر یوه کې یې غل ومونده. هغې هغه ډرم راواخیست چې تیل و پکې او تیل یې په یو لوی دیګ کې واچول او ګرم یې کړل. بیا یې په هر ډرم کې تو کړل. په
دې توګه یې له ټولو غلو ځان خلاص کړ. د شپې مشر بهر راووت چې خپل ملګري غله راوبولي، خو چې کله چې یې ولیدل غله ټول مړه شوي دي نو هغه ډېر حیران شو او وارخطا شو. هغه په خپل جال کې بند پاتې شو، له ویرې وتښتېد. بله ورځ موریانه دا ټوله کیسه علي بابا ته وکړه. علي بابا وویل تا زما ژوند وژغوره، زه ستا ډېر منندویه یم. له نن څخه د دې کور غړی یې، نوکرانه ډېره مننه حضور. هغوی د یوې کورنۍ په څېر په خوښۍ او خندا ژوند پیل کړ. علي بابا یوازینی سړی و چې د غار د راز په اړه پوهېده. خلاصه شه سمسم.